السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. شیخ عبدالرزاق البدر چې یو عرب عالم دی، هغه یو قصه وکړله او هغه ته موسیقي باندې چې دا قصه تیره شوې ده، دا واقعه تیره شوې ده، خپل هغه د شیخ ته دا قصه کړې وه. هغه ویل چې د موږ موسیقي چې دا قصه کړې وه، هغه ویل چې د موږ یو همسایه و او نه کوم کار درلودله، نه کوم تجارت درلودله، کسب و کار نه درلودله، اما ډېر روپۍ درلودلې او ډېر روپۍ به د په کور کې وي، د په یعنی د ظاهر نه معلومېدله چې دا ډېر پیسه دار دی، اما کوم کاروبار نه کله، تجارت نه درلودله. او د ویل چې کله کله به چې د موږ لاس بند شو، د ده نه به موږ کمک غوښتله او د نه به موږ روپۍ اخیستلې، یا به یې کمک سکله یا به په قرض روپۍ ځنې اخیستلې. ویل بالاخره یوه ورځ ما ورته ویل چې دلیل ما ته هم وښیه، د ده روپۍ تا څه رقم پیدا کړلې او څه رقم درته رسي، او زه هم غواړم چې پیسه داره شم، زه هم غواړم چې پیسې لاسته راوړم، ژوند مې داسې خراب دی، داسې لاس مې تنګ دی. نو همسایه ورته وویل چې په یوه شرط زه د دلیل درښیم، په دو شرط چې ته هر څه چې زه درته ویایم هغه به کې، هر شی چې درته ویایم هغه به کې. د ویل صحیح ده، هر شی چې ته ما ته ووایې زه هغه کوم. خو صحیح ده، ده ورته ویل ښایي صحیح ده. په یوه کاغذ کې یو نوم ورته مشته کړه، ویل دا به څې د بحر غاړې ته، د بحر غاړې ته به څې، د راده غاړې ته به څې، او کله چې لمر لویږي، د لمر لویدو په وخت کې ته به دغه نوم په لوړ اواز باندې غږ کړي، دغه نوم به په لوړ اواز باندې ویایي او دغو نامه ته به ته غږ کړي. نو د هغه وخت دی چې حرام وخت دی، او رسول الله صلی الله علیه وسلم ویلي دي چې په دغه وخت کله چې دغه لمر کارته او لویږي، دلته د شیطان د دوو شاخو په مابین کې لویږي. ول دغه وخت به ته، نو ده ورته ویل چې د لمر د لویدلو وخت کې به ته دغه نوم په ډېر لوړ اواز باندې به ویایې او غږ به کوې د راده غاړې ته. دی ویل زه ولاړم او د لمر لویدلو وخت و او ما دا غږ وکړه ډېر په زوره، څو واره مې غږ وکړه، ویل چې یو عجیب غریب موجود د هغه نه راووتله، د اوبو نه راووتله، د راده نه د اوبه نه راووتله، بحر نه راووتله، او ما ته ویل چې تا ما ته غږ وکړه څه شی غواړې. سبحان الله. ویل ما ورته ویل چې موږ یو همسایه دی، هغه ما ته تا نوم راکړله او هغه ما ته ویل چې داسې کار وکړه او زه دلته راغلم او د ما پیسې په کار دي او زه غواړم چې پیسه داره شم. نو هغه ورته ویل چې صحیح ده، زه د کار کم، زه تا ته پیسې راوړم یا تا ته پیسې درکوم، اما شرط لري. هو چې څه شرط لري؟ ویل شرط دا دی چې څه چې زه درته ویایم ما رقم به کې. ویل صحیح ده، ووایه شرط څه شی دی؟ هغه ورته ویل چې اولین کار چې کې، اولین کار چې ته به لمونځ پرېږدې، قطعا به لمونځ نه کې، اولین کار به دا کې چې ته به لمونځ پرېږدې. نو هغه سړي وویل چې موږ په کور کې په لمانځه باندې ډېر ټینګ وو، د وړکتوب نه د موږ فامیل په موږ باندې د لمونځ ډېر ټینګ نیولی و او موږ هېڅکله د لمونځ نه پرېښوله، همیشه به موږ په جمع باندې لمونځ کړله او هېڅکله به موږ د لمونځ نه پرېښوله. نو ما ورته وویل چې نه دا خو هېڅ امکان نه لري، زه خو د لمونځ نشم پرېښولی، څنګه ته ما ته امر کې زه لمونځ پرېږدم، دا خو هېڅ امکان نه لري چې زه لمونځ پرېږدم.
دا نش کېدلی. ول چې دا ما ورته وویل نو هغه ډېر کارجان شول، هغه ډېر کارجان شو او ولاړل ننوتلو بېرته په اوبو کې ننوتلو. نو ول چې زه راغلم بېرته کور ته همسایه ته ورغلم او همسایه مې ول ډېر کارجان و چې ولې دې هغه کار ونه کړو چې ما درته وویل. ول ډېر کارجان و او په زور لوړ اواز ماته خبرې کړلې او په ما باندې کارجان و چې ولې دې داسې وکړل. نو دلته کله که دا خبر ده منلی وای، هغه شیطان و، مخلوق چې و شیطان و او شیطان درته امر وکړه چې ته به لمونځ پرېږدې، اولین کار به کوي چې لمونځ پرېږدې. نو کله چې ده دا خبر منلی وای لمونځ یې پرېښی وای، به ورته ویلی وای چې فرض مثال قرآن کریم پرېږده، قرآن کریم باندې توهین وکړه، یا جادوګران ته چې شیطانان ویایي چې فرض مثال آل په وخیژه او بیا 40 شپې ځان مه مینځه. نو دا رقم شیطانان هغه کیوي، شیطانان دغه انسانان آن تفریب ورکوي او گمراه کوي او بیا دغه انسانان چې دي دغونه بیا هغه خپل خواهشات او هوا او هوسونه چې لري هغه دغونه پوره کوي. نو بله نکته، بله فایده په کیسه کې دا ده چې دغه لمونځ و چې دا یې وساتله د دغه غټې ګناه نه، دغه لمونځ دا یې وساتله د غټې ګناه نه. الله سبحانه وتعالی په قرآن کې څه وایي؟ ان الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنکر، چې دا په واقعیت کې لمونځ دی چې انسان منع کوي د فحشا نه. فحشا په عربي کې یعنی ډېرې غټې ګناه ته وایي، غټو ګناه ته فحشا وایي. نو انسان دغه لمونځ دی چې انسان د فحشاونه د ډېر غټو ګناو نه منع کوي او د منکراتو نه هم منع کوي، د نورو ګناو نه هم منع کوي الله دغه لمونځ. نو د ده پابندي په د لمانځه دی د دغه غټې ګناه نه وساتله. بله نکته دا ده چې موږ تاسو باید د قناعت ماده په خپل ځان کې ولرو، د قناعت ماده په خپل ځان کې ولرو. کله چې د موږ تاسو لاس تنګ شي، کله چې موږ تاسو روپۍ نه لرو، موږ تاسو باید د رسول الله صلی الله علیه وسلم کیسه وویایو، د صحابه و کیسې وویایو، هغه ځان ته پیاد کو، انبیا ځان ته پیاد کو چې د دوی سره کم ژوند تیر شوی، دوی سره کم په سختۍ کې ژوند تیر کړل. آیا دوی ځان ته قصرونه درلودل؟ آیا دوی هر شی چې غوښتل هغه اخیستی شوی؟ نو دا امتحانونه دي د الله سبحانه وتعالی په مسلمانانو په مؤمنانو په دنیا کې. نو همیشه باید موږ تاسو کله چې دا سختی په موږ تاسو راشي، تنگدستی په موږ تاسو راشي، باید موږ تاسو متوجه شو د انبیاو سیرت ته، د انبیاو ژوند ته چې دوی سره کم ژوند تیر کړل، رسول الله صلی الله علیه وسلم سره کم ژوند تیر کړل. عایشه رضی الله عنها وی چې 2 میاشتې به تیرې شولې د رسول الله صلی الله علیه وسلم په هیڅ کور کې به ور نه لګېدله د دیګ د پخولو دپاره. نو خوریې کې پوښتنه وکړه د عایشې رضی الله عنها نه چې خاله تاسو په چه شي ښه ژوند تېروله؟ بل چې په 2 شیانو باندې، په 2 شیانو باندې، خرما او په اوبو باندې. الله اکبر، الله اکبر. نن موږ تاسو چې 3 وخته ټکله ونه خورو، 3 وخته ټکله ونه خورو، طاقت هم نه کېږي. باید وخورو. دا مو په خپل ځان باندې فرض کړی چې باید 3 وخته ټکله وخورو.
یوه وعده د موږ تاسو نه خطا کی. نو قناعت به د کوم ځای نه راشي؟ صبر به څه رقم موږ حاصل کو؟ او رسول الله صلی الله علیه وسلم ته الله سبحانه وتعالی ویل چې زه به تا ته که ته وغواړې د مکې غرونه به درته طلا او نقره کړم. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ویل چې نه یا الله، زه غواړم چې داسې ژوند تیر کړم چې یوه ورځ وخورم یوه ورځ ونه خورم. هغه ورځ چې زه لرم شکر د تا د نعمت ادا کړم، او په هغه ورځ چې زه نه لرم نه خورم صبر وکړم. هم شاکر هم صابر دواړه جنتي، دواړه ته الله سبحانه وتعالی اجر ورکوي. نو حرام د انسان ژوند تباه کوي، بربادوي. اما که انسان لوږه تیره کا دا بهتره ده دونه د چیزهای حرام بخوری. لوږه بهتره ده د چیزهای حرام بخوری. په لوږه کې چې ته صبر وکې الله سبحانه وتعالی صابرینو ته ډیر اجر ورکوي چې اصلا بغیر حساب الله سبحانه وتعالی ویلي دی په قرآن کریم کې، بغیر حساب اجر ورکوي. او ان الله مع الصابرین، او الله سبحانه وتعالی د صابرانو سره دی. همیشه د آخرت اجر ته متوجه اوسئ. همیشه هغه اجر چې الله سبحانه وتعالی صابرینو ته تعیین کړی دی هغو ته متوجه اوسئ. الله سبحانه وتعالی دی د ټولو مسلمانانو مشکلات حل کا. او تر رقم چې الله سبحانه وتعالی په قرآن کریم کې ویلي دي چې انبیاء ته ویلي دي چې تاسو پاک حلال رزق وخورئ او نیک اعمال وکړئ. نو دا دوار سره ارتباط لري. که چیرې موږ تاسو نیک اعمال موږ تاسو وبخښئ، که چیرې موږ تاسو حلال ونه خورو نیک اعمال هم نشو کړلی. الله سبحانه وتعالی موږ تاسو ته توفیق د نیک اعمالو نه درکوي که چیرې حرام وخورو. اما که چیرې حلال وخورو الله سبحانه وتعالی به موږ تاسو ته توفیق د نیک اعمالو ورکوي. او همیشه مو دا په یاد وي چې اکثریت حرام زیات وي، اما ضرر پکې ډیر وي، خطرونه پکې ډیر وي، دنیوي او اخروي دواړه. څومره چې پیدا کولی شي پاک حلال رزق پیدا کولی شي، الله تعالی درکوي د خپل مټ په زور باندې، د خپل لاسو په زور باندې په مغو باندې قناعت وکړه، شکر وباسه، الحمدلله الحمدلله. رسول الله صلی الله علیه وسلم ویل دي چې که چیرې یو بنده ګیز صحیح و سالم د خوب نه ولټي او دغه ورځې رزق ورسوي، نو داسې ده لکه الله سبحانه وتعالی دغه ټوله دنیا د ده په پښو کې ایښې وي، لکه دا ټوله دنیا چې الله سبحانه وتعالی ورکړې وي. نو دی باید شکر ادا کړو. دی موږ تاسو چې نن دغه لاس و پښې مو جوړ دي، صحت لرو، تکلیف مریضي نه لرو، سالم الله سبحانه وتعالی موږ تاسو ساتلی یو، د هر نوع مریضي نه موږ تاسو ساتلی یو. دا ډېر غټ نعمت دی، دا ډېر غټ نعمت دی، دا ډېر غټ نعمت دی. موږ تاسو نه حاضري یو چې دغه یوه سترګه د ټوله دنیا ورکړو. که څوک موږ تاسو ته دا ټوله دنیا راکړه او د موږ نه یوه سترګه وغواړي موږ نه ورکړو، نو موږ ډېر پیسه داره یو، موږ ډېر ثروتمند یو.
الله اکبر. صحابه او ته وګوره سره کوم ژوند دي تیر کړل، انبیا او ته وګوره سره کوم ژوند دي تیر کړل. او رسول الله صلی الله علیه وسلم ویلی دي ول چې د هر چا تقوا چې زیاته وي په هغو باندې به سختۍ ډېرې راځي، په هغو باندې به سختۍ ډېرې راځي. اول په انبیاو د ټولو ډېر سختۍ راغلي دي، بیا پسې چې هر څوک پسې نږدې وو د تقوا نه، چې پسې نږدې وو په صحابه او بیا پسې مجتهدینو علماو، بیا پسې نور چې په تقوا کې ډېر لوړ وي، الله سبحانه وتعالی په هغو باندې سختۍ او امتحانونه ډېر ویلي. الله سبحانه وتعالی دې موږ تاسو ټول مسلمانانو مشکلات حل کا. الله سبحانه وتعالی دې موږ تاسو ټولو ته توفیق د نیکو اعمال راکا. الله سبحانه وتعالی دې موږ تاسو ټول د ژوند په سختۍ او مشکلاتو کې هیڅکله تالا نه پرېږدي، او الله سبحانه وتعالی دې موږ تاسو ته توفیق راکا چې د حرامو نه ځان وساتو، د حرام روپیو نه، د حرام او مال و ثروت نه ځان وساتو. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.